بسم الله الرحمن الرحیم. درنو همکارانو، تاسو ټولو ته ښه راغلاست وایم. لکه څرنګه چې تاسو ته معلومه ده چې موږ تاسو د دوو سافټویرونو نه استفاده کوو چې یو کوبو په نامه دی او بل ټنجرین. زموږ تاسو د سوشل ورکرانو درې دانې فورمې په خپلو ټابلیټو کې لري چې په میاشت کې دوی د هر صنف نه باید لیدنه وکړي او دغه درې فورمې باید په هر صنف کې دوی ډکې کړي. د موږ تاسو دوه دانې فورمې په کوبو کې دي او یوه دانه فورمه چې دغه په ټنجرین سافټویر کې ده. نو په همدې حساب باندې د ټنجرین فورمه چې ده د ایګرا په نامه باندې ده، یا ایرلی ګریډ ریډینګ اسسمنټ، او د کوبو فورمې چې دی یوه عکاسي ده او بل کلاس ابزرویشن دی. نو په کوبو باندې زه خبرې نه کوم، راځم د ټنجرین کومه فورمه چې ده د ایګرا په نامه ده موږ تاسو یو په یو باندې ډکوو. ښه، څنګه د فورمې ته لاسرسی پیدا کولی شو؟ د ټنجرین سافټویر باندې تاسو کلیک کوئ. کله چې تاسو کلیک وکړه دلته یوزر نیم کریټ شوی دی آلریډي هر سوشل ورکر دپاره، او پاسورډ هم ټولو ته ورکړل شوی دی. زه همدا پاسورډ چې موږ سیټ کړی دی لاګین کیم. کله چې لاګین شو دلته مای فورمز موږ تاسو دوه دانې فورمې موږ تاسو ته ښکاري، یوه د ایګرا پښتو او بله ایګرا دري. په ځینې ځایونو کې چې موږ تاسو دري ټولګی نه لرو، تنها د ایګرا پښتو فورمه پکې پرته ده. او په ځینې ځایو کې چې اوس مثلا داسې ځایونه شته دي چې په هغو کې بیا بیخي یعنې هغه ولایتونه چې په هغو کې هغه ټولګي چې په هغو کې په دري ژبه تدریس کې بیا پښتو فورمه نشته. او په ځینې ځایو کې داسې دي چې موږ تاسو هم پښتو ټولګي لرو او هم دري ټولګي لرو. نو د هغو اجتماعي کارکوونکو په ټابلیټو کې دا دواړه فورمې ځای په ځای شوي دي. په هر صورت د ایګرا او پښتو او ایګرا دري مفهوم او هدف یو شی دی، او هغه دا دی چې موږ تاسو د دو په واسطه باندې د شاګرد ارزیابي کو. نو زه دلته غواړم تاسو ته په لومړي سر کې د پښتو ایګرا فورمه ډکه کړم یا خانه‌فوري کړم. نو په همدې حساب باندې موږ تاسو ویلی شو چې ایګرا خپله څلور بخشه دي د ایګرا فورمه. اوله برخه چې دا د حروفو غږ ویستل دي، دوهمه برخه چې دا د بېمعنا کلمو لوستل دي، درېیمه برخه یې روان لوستل دي، او څلورمه برخه یې د هغو نه مفهوم اخیستل دي. د یادولو وړ ده چې اولې درې برخې لکه د بېمعنا کلمې لوستل او د حروفو غږ ویستل او روان لوستل، هره برخه شپېته ثانیې وخت لري. او د همدغه شپېته ثانیو په بنا باندې موږ تاسو د شاګردانو نه لکه شاګردانو ارزیابي کوو په حساب باندې. ښه، چې څنګه وکولی شو دا فورمه ډکه کړو، هر بخش جدا جدا ډک کړو. نو د هرې برخې په باره کې موږ تاسو خپله برخه په خپل وخت څخه ډکه کړو. څو اول دلته شروع وخت خانه کې لکه اوس چې ما ټک مارک واچوه، دلته تاسو ټک مارک واچوئ. چې کله تاسو ټک مارک واچوئ دلته خپله ګره دا وخت اخلي. چې وخت یې واخیسته بیا موږ تاسو چې کړو نیکسټ. دلته د هر ولایت مربوط کوم ټابلیټونه چې دي پکې خپل ولایت پروت دی، لکه کندهار دپاره کندهار دی، او د لوګر دپاره لوګر، او د نیمروز دپاره خپله نیمروز. یعنې هر ولایت کې چې موږ تاسو پروژه لرو، دلته مثلا لوګر انتخابوو، ولسوالۍ د مثال په ډول اجتماعي کارمند یا سوشل ورکر چې دی هغه محمد اغې ولسوالۍ ته تللی ټولګي لومړی ټولګی دی. ټولګي ډول چې دی هغه موږ تاسو کلیوالي زده کړي دي یا سی 20
د ټولګي کود د مثال په ډول 12 تاسو کله چې داسې ولیکئ صرف عدد لیکل کیږي دلته د ښوونکي جنسیت مثلا ښوونکی چې تدریس کا هغه نارینه دی نو هغه نارینه انتخاب و ښځینه و ښځینه انتخاب و چې هر څوک تدریس کا کله چې تاسو دغه برخه د عمومي معلوماتو برخه بشپړه کړه تاسو نیکسټ ځئ اوس دلته یو عمومي لارښوونه شوې ده د عمومي لارښوونې هدف او مفهوم دغه شی دی چې تاسو شاګرد دوی برخې لري اول شاګرد روحاً دې ته آماده کوي چې هغه د تاسو سره دغه تمرین یا دغه گیم په حساب باندې په مخ بوځي لکه تاسو شاګرد ته داسې یوه روحیه ورکوئ چې دا یو امتحان نه دی دا یو ارزیابي نه ده دا صرف لکه یوه بازي غونته یوه لوبه غونته که گیم په حساب باندې چې موږ تاسو په میانه لهجه کې ورته وایي هغسې یو شی دی نو تاسو شاګرد ته داسې یوه روحیه ورکوئ چې اول د هغه نه یو څه پوښتنې کوي د مثال په ډول تاسو اول خپل ځان ورته ورپېژنئ بیا ورته چې اوس مثلا چې ته مثال په ډول ښوونځي ته نه ځې په فارغ وخت کې ته کوم کارونه سره کوې تا کومه لوبه خوښي دلته موږ یو څه مثلا د دوې ډېرې ښې پوښتنې دي چې تاسو د شاګرد نه کله شئ ولې تاسو کله شئ چې خپل ځان هم یو څه پوښتنې جوړې کړئ تر څو شاګرد روحاً درته آماده شي چې تاسو سعادت واخلي په حساب باندې تاسو خبرې وکړي ځکه هغوی ماشومان دي او تر ډېر تاثیر لاندې ورځي نو تاسو باید هغوی څنګه کړئ د ځان سعادت کړئ کله چې تاسو شاګرد روحاً دې ته آماده کړه بیا موږ تاسو د رضایت فرمه ورته دلته لکه د رضایت اخلو د مثال په ډول چې زه تاسو نیم نه لیکم دا به وروره تاسو به دا یو گیم دی د مثال په ډول او هیڅوک به هم پوه نه شي چې تاسو مثلا دا صحیح ووایئ یا غلط ووایئ بله خبره تاسو داسې ورته کلی شئ چې دلته اوس مثال داسې گیم دی چې اوس 15 ثانیې وخت دی خاص تا ته هم چې ته څه رقم کولی شي چې اوس مثلا ته په دومره ثانیو کې مثلا څه چې دا گیم بازی کړو چې ته څومره مثلا ګټې یا وړې نو تاسو به شاګرد خوښه واخلئ بیا د رضایت فرمه که چېرته تاسو ته شاګرد ووایي چې نه زه په مخ باندې نه وړم نو سټاپ په کلیک کوئ زه دلته کلیک نه پې کوم ځکه چې بیا ما فورم څنګه کي آخر ته ځي یعنې بیا زه مجبور یم سر لاګین شم په هر صورت باندې اوس فرض که شاګرد تاسو ته ووایي چې یس کانټینیو تاسو به یس کانټینیو کلیک کوئ او که تاسو ساده شاګرد مخ ته نه تلو یعنې وایي چې نه زه نه غواړم تاسو سره تمرین سره کړم یا دغه لوبه په حساب باندې ولوبوم نو تاسو به نو سټاپ ووایئ بیا فورم خپله ختمي بل شاګرد ته لاګ اوټ بشئ او بل شاګرد به تاسو څنګه کوئ انتخاب کوئ اوس یس کانټینیو دا یې څنګه شو رضایت یې وښود نو ښه نیکسټ ځو تاسو په دغه ځای کې کلیک وکړئ اتومات دلته خپله یوه شمېره کریټ کیږي د تدریس ژبه چې ده دري پښتو خو پښتو ده د زده کوونکي عمر څو کلن دی مثال په ډول د زده کوونکي عمر مثلا 9 کلن دی د زده کوونکي هلک جنسیت فرض کړئ نجلۍ ده د هغو ورځو شمېر چې زده کوونکی پکې په 13 ورځو کې ناسوب دی اوس دغه شاګرد چې تاسو انتخاب کړی که هلک دی که نجلۍ ده تاسو به یې د حاضري کتاب وګورئ او د حاضري په کتاب کې چې کله تاسو دا وکتل اوس به تاسو وګورئ چې په 10 ورځو کې مثلا د څو ورځې غیر حاضري کړې ده دغه شاګرد چې تاسو د دوی تمرین لپاره انتخاب کړی هلته معلومه شي مثلا د 1 ورځ غیر حاضري کړي یا 2 ورځې غیر حاضري کړې کله چې تاسو دا د دو شاګرد په حساب د حاضرۍ نه معلومات واخیستل بیا به تاسو څه وکړئ نیکسټ به ووایئ اوس لکه څنګه چې ما مخکې یادواري وکړه چې د اګرا فورمه چې ده 4 برخې لري لومړۍ برخه چې د غږ پېژندنه ده په غږ پېژندنه کې څه شی دی ما تاسو ته د اګرا کارتونه چمتو کړي دي چې د تاسو هر یو څه شته دی هم د دري دپاره هم د پښتو دپاره په هر صورت باندې په دو کې 3 برخې دي اوله برخه یې د حروفو برخه ده ما هلته حروف لیکلي دي دغه حروفو تاسو به هغه کارت شاګرد ته ورکئ او تاسو به شاګرد ته اول ښه لارښوونه وکړئ چې ګرانه شاګرده یا ګرانه وروره تاسو په صرف د دغه حروف چې دي د حروف نوم به نه اخلئ د حروف غږ به وباسئ
د حروف څنګه به کې غږ به وباسئ. نو بیا به شاګرد یعنې سر به سم ورخلاص کړي چې تاسو به ځنډ نه کوئ، تاسو به همداسې روان اوسئ او تاسو به دلته څنګه وایي، تاسو به دلته خپل ټابلیټ ته متوجه اوسئ. ښه، مخکې دونه څه قوانین دي غواړم چې مثلا هغه قوانین مخکې دونه چې زه په دې برخه باندې شروع وکړم ترسره یې کړم، نو تاسو به قوانین تشریح کړم. تاسو کړلی شئ چې د کوم پاس چې کوم راهنمود ورکړل شوی دی ټکي په ټکي باندې ولولئ د تاسو د لا ښه پوهېدو دپاره. خو زه به په خلاصه کې درته دومره ووایم چې که چېرته یو شاګرد د 15 حروفو غږ سر په سر یعنې د اولې حرف غږ یې سم صحیح ونه یاستا، دوم و دریم څلورم و پنځم، نو خپله تمرین سټاپ کړي، تاسو په بلې برخې ته ځئ. یعنې زه تاسو دلته په مختلفو سناریوګانو باندې کار کوم. د مثال په ډول تاسو کله چې صنفو ته ځئ، تاسو داسې فرض کړئ زه خو دلته سناریو بیس درته وایم چې تاسو د مثال په ډول د څو سناریوګانو سره مخامخ شوئ. د مثال په ډول اوله سناریو، زه دلته ټایمر انتخابوم او قوانین داسې شی دی چې کله شاګرد 3 ثانیې په یوه حرف ویلو کې یا د حرف د غږ په ایستلو کې مشکل پیدا کړو، نو تاسو به ورته وایئ چې نه بل ته ولاړ شئ، یعنې بل حرف ووایه، د بل حرف غږ وباسه. دغه قوانین دي. او که چېرته شاګرد کوم حرف غږ پرېښوده، تاسو به هغه څنګه کوئ ټیک مارک کوئ به یې. او که چېرته مثلا بسته لیکه یې پرېښوده هغه به ټوله ټیک مارک کوئ. او که چېرته یې غلطه ووایي هغه به هم څنګه کوئ ټیک مارک کوئ به یې. په هر صورت باندې ورځو اول سناریو ته. اوله سناریو داسې ده چې زه خپل ټایمر چلانوم. فرض کړئ تاسو یو سیم ته تللي یئ، تاسو چې تاسو د دغو حروفو غږونه وباسئ. شاګرد تاسو ټول حروف غلط ووایئ، مثلا اول، دوم، دریم، څلورم او پنځم. تاسو په څنګه کوئ د تمرین به سټاپ کوئ او نیکسټ به بټن به کلیک کوئ. سپوز تاسو د یوه داسې سناریو سره مخامخ کیږئ. دا یوه. په دوهم قدم کې فرض کړه تاسو یو بل سیم ته تللي یئ. ګورئ زه دلته تاسو دغه چې ویایم مثلا دا تاسو یو سیم ته تللي یو شاګرد مثلا تاسو ایوالویشن ورسره کوئ، سپوز د داسې یو سناریو سره مخامخ شوئ، نو تاسو به څنګه کوئ تمرین به سټاپ کوئ او نیکسټ به ځئ. دوهمه سناریو زه چې دلته بیا لاګین کیدای نشم چې بیرته د سره فورمه په مخ باندې بوزم، یعنې بلې برخې ته ولاړ شم. په همدې ځای کې تاسو ته د بله سناریو وایم. بیا موږ تاسو چې لرو 80 ثانیې لرو. ښه، مثلا 80 ثانیې موږ ټیک مارک کوو. شاګرد د لومړي حرف غږ صحیح ویاستا، دوهم یې غلط کا، دریم یې غلط کا، څلورم او پنځم. اوس ګورئ دلته تمرین نه سټاپ کیږي ځکه چې اول حرف یې صحیح ویلی، نو تاسو به دغه څلوېښت یا د 80 ثانیې چې دي دا به تاسو ټولې صحیح مصرفوئ. فرض کړه د ت غږ یې صحیح ویستا، د کاپ او د چ د ټول غږونه یې صحیح ویستل، د دا لیکه یې مثلا ټوله پرېښوده، نو تاسو به څنګه وکړئ په داسې شکل باندې تاسو هغه ټیک مارک کړئ. ښه، مثلا د دو ټولو غږونه یې صحیح ویستل، مثلا د میم غږ، د الف مد غږ، د غین غږ، د دال غږ او د سین غږ، د ر غږ، یعنې د ر کوم غږ چې دی که نه، د ر حرف نه، د واو غږ، دا ټول یې صحیح ویست، د ف غږ، نور غږ، قاف غږ، ه غږ، عین غږ او خ. اوس ګوره موږ تاسو سپوز شاګرد روان دی او تاسو سره ټابلیټ دی، دی د کوم 80 ثانیې وخت چې دی مثلا په خ باندې ختم شو، نو تاسو دغه ګوره دلته د ټیبل وینئ د سره علامه چې ورکړه دغه خانه کې تاسو کلیک وکړئ، دا په چوکاټ کې نښلي، نو تاسو به څنګه وکړئ دغه آخري کلمه ده او په نیکسټ باندې به کلیک وکړئ. اوس غواړم یوه بله سناریو هم تاسو ته تکرار کړم په دې خاطر باندې چې تاسو دپاره ښه پرکټیس شي، یو ښه تمرین شي درته. فرض کړه تاسو یو بل سیم ته تللي یئ، په هغو کې یو شاګرد دی ډېر لایقه دی،
مثلا د ه غږ صحیح وایسته، د ړ غږ صحیح وایسته، د ر غږ مثلا پرېښود، تاسو به څنګه وکئ؟ دا په موږ تاسو په غلط کې باید حساب کو. مثلا د ی غږ صحیح وایسته، لام و د ت و کاپ و چ، د ژ غږ صحیح وایسته، د الف غږ مثلا صحیح وایسته او د ټ غږ صحیح وایسته. یوه بله یادواري چې تاسو ته وکړم هغه دا ده چې مطلب دلته موږ تاسو ته ځینې کلمې راوړي دي، هر حرف ته کلمه لیکل شوې. په دې خاطر چې سوشل ورکرانو سره یا د اجتماعي کارمندانو سره دا کومک وکړي چې چېرته د دی د دغه حروفو غږونه د یاده وتلي وي، یعنې دلته دی مثال ورته راوړلی شي. د مثال په ډول د ه غږ ه ه. اوس چې کله تمرین پای ته ورسېد موږ تاسو باید دې ته متوجه وو چې د مثال په ډول شاګرد ته دغه ځای پورې مثلا 15 ثانیه کې دومره د حروفو غږونه وایستل، تاسو به څنګه کوئ؟ نیکسټ به څئ. نو همدغه درې سناریوګانې په دې ځای کې بس دي. سناریو نه مو هدف دا دی چې مثلا تاسو کله چې سیم ته ځئ د مختلفو چلنجو سره تاسو مخامخ کې، نو درې تمرینونه مو تاسو ته په دې برخه کې دلته وکړل. اوس څو نیکسټ. سپوز دغه شاګرد د یوه کلمه پرېښوده او د نورې ټولې څنګه وکړي، صحیح ووایي، وخت یې ختم شو. اوس به موږ څو نیکسټ. ښه، په بله برخه چې دا عیني همدغه د بې معنا ترکیبونه لوستل دي. دلته همدارنګه ستاسو ته قوانین همغه قوانین دي که چېرته 15 سر په سر، یعنې اول د اولې کلمې په شمول باندې 15 کلمې غلطې ووایي، تمرین څنګه کي سټاپ کیږي. او که چېرته شاګرد د بې معنا کلمې صحیح ونه لوسته، تاسو به څنګه کوئ؟ هغه ټیک مارک کوئ. که چېرته یې پرېښوده مثلا، یعنې د یوې کلمې نه بلې، تاسو به هغه بیا څنګه کوئ؟ ټیک مارک کوئ، یعنې په غلطه بنیسئ. دلته به زه تاسو ته بیا په دوه سناریوګانو باندې کار وکړم. فرض که تاسو یوه سیم ته تللي یئ، شاګرد ته خو تاسو مثلا د حروفو غږونه یې وایستل، د هغو تمرین نه خلاص شوئ. اوس تاسو ورته وایئ چې اوس مثلا تاسو د کلمې تلفظ کوئ. شاګرد مثلا اوله کلمه هم غلطه ووایي، تاسو ټیک مارک، دوهم هم او درېیم هم او څلورمه پنځمه. تنظیم څنګه کار؟ تاسو ته وایي نیکسټ لاړ شئ. صحیح ده؟ یعنې دا برخه شاګرد نشي ویلی په هر صورت باندې. دا یوه سناریو شوه. اوس فرض که تاسو یو بل سیم ته تللي، زه بله سناریو درته وایم. بیا دلته بیا ټایمر سمومه. تاسو بیا حق نه لرئ چې یو مثلا ټایمر چې تاسو سم کا په حساب باندې شاګرد چې هر څومره مخته لاړو د تاسو سره ټایمر ختم شي، تاسو نیکسټ وایئ. نو اوس خو دلته ریکارډ کوم، زه نشم کولی چې د دې نه لاګ اوټ شم. زه تاسو دلته یوه بله سناریو وایم. د مثال په ډول تا ټایمر کلیک کا، شاګرد په کلمو په ویلو باندې شروع وکړه. لا، بل، مثلا 3 ثانیې وخت د با ونه شوی ویلی، تاسو به څنګه کې د ټیک مارک کوئ؟ ما، تاسو ورته چې د بلې ته لاړ شي مثلا، هغه به وي واو، دم، دا به تاسو څنګه کوئ؟ دا یې پرېښوده، یعنې د هغه نه خیز واچوه په حساب باندې او دم یې صحیح ووایي. دام، مو، لو، دس، لوت، یعنې صد د تاسو غلط ونیسئ. یاد، وت، ما، پیا، نار، ماجا، وان، تا، حد، مر، رم، رو، راخ، لخ، مک، واش. ښه، موږ تاسو چېرته رسېدلي وو؟ تاسو به متوجه وئ، یعنې ماغ آخري چی دی موږ تاسو؟ حرف دی. واش رسېدلی وو. دغه ځای پورې ده. مثلا د تمرین ته 0.15 ثانیو کې دا دوې سناریوګانې ما تاسو دلته تکرار کړي. عیني لکه د غږ ویستلو لپاره کې دلته هم همدغه کیسه ده. بیا چېرته ځو؟ نیکسټ. ښه، درېیمه روان لوستل دي. هلته صرف یوه کیسه ده او د دوی قوانین هم همدا رقم دي
چې چیرته د 15 کلمې په د قصه کې سر په سر غلطي ولوستي تمرین څنګه کی سټاپ کی تاسو په بلې برخه ته ځئ او چیرته د سر یو کلمه صحیح ولوسته او نور غلطي ولوستي تمرین څنګه کی په مخ باندې تاسو په خپل 15 ثانیه وخت شاګرد سره پوره کوي یادول ورده چې د هر برخه چې د 15 ثانیه وخت لري تاسو تاسو نه شي کولای چې مثلا د حروف په وخت کې شاګرد نه د کلمو هغه مخ یعنی دا تاسو دته باید متوجه وي یعنی حروف د غږ وستلو برخه چې دا خپل 15 ثانیه باید مصرف شي د به معنا کلمې وستل خپل 15 ثانیه او د روان وستل خپل 15 ثانیه یعنی دا موږ تاسو باید په نظر کې ونیسو دا تاسو لپاره اضافي معلومات حساب پر صورت باندې چې چیرته شاګرد 3 ثانیه ځنډ وکړي تاسو ته چې بل کلمې ته ولاړ شي او چې چیرته شاګرد مثلا روان وو به موږ تاسو خپل غوږ ورته نیسو چې چیرته شاګرد کلمه غلطه تلفظ کړي غلطه ولوسته هغه ټیک مارک کوو چې چیرته شاګرد کوم کلمه پرې خو دا غم ټیک مارک کوو چې چیرته بسته ولی کا پرې خو دا یعنی خېزي و چې بل لیکي تاسو به ټول لیکه ټیک مارک کوي او ځکه هغه غلطه حسابي وځي مثال ډول 15 ثانیه وخت موږ تاسو سیټ کوو عین دلته لکه 2 ثانیې لکه ما چې مخکې تکرار کې د مثال په ډول سوشل ورکر تللی دی او سنت ته یو ټولګي ته تللی دی هغه ته شاګرد دی چې هغه مثلا د حروف غږونه وستل به معنا کلمې ولوستي وست د روان وستل برخه ده یعنی د کیسه برخه ده شاګرد مثلا پارس کا شروع وکړه شمس پټای لري شاولي ورته بوټي راوړل شمس اورین شو مثلا دا ټول لیکي په کې تاسو به څنګه کې دا ټول ټیک مارک په دې شکل باندې شمس یو باغ تاسو چې دا هپري دي مثلا تاسو ټیک مارک دا وبخي ځکه هم د سیونه شو لوستلای یعنی وخت لري شمس باخته را غی مثلا راغی صحیح شو کوم ځای تر رسیدلی و راغی مثلا تند ځای ووی نو تاسو به څنګه وکړئ نیکست به ووایئ پر صورت باندې زه اوس یو بله سناریو تاسو ته وایم د مثال ډول تاسو یو داسې ټولګي ته تللي یئ چې په هغه ټولګي کې شاګرد ونه توانید چې مثلا د سر اوله کلمه هم غلطه وای دومه هم غلطه وای دریمه هم څلورمه هم او پنځمه عین لکه په نورو برخو کې تمرین تاسو څنګه کوئ سټاپ کوئ به او نیکست به مخ ته ځئ یا د مثال په ډول دریمه سناریو چې دا ډېر داسې په ندرت کم شاګردان پیدا کړي چې هغه په 15 ثانیو کې د مثال په ډول سپوز شاګرد ډېر لایق دی شمس پټای لري شاولي ورته بوټي راوړل شمس بوټي وکرل پټای شین شو تندای ورین شو شمس یو باغ هم لري شمس باغ ته راغی د باغ بوټي مړاوي وو شمس بوټي اوبه کړل د باغ بوټي وغوړېدل یوه بله ورځ سخت باد و باغ ته یې ګردونه راوړل ګلان په خاورو خړ شول شمس ښاپیرۍ ته وویل پر ګلانو به اوبه وشیندو دا کار یې وکړ ګلان پاک او ښایسته شول اوس دا شاګرد وتوانېده چې په تقریبا په 40 ثانیو کې د موږ تاسو د کومې کلمې چې دي یا روان لوستل چې دي دا ټول څنګه کو ولولي چې کله تاسو هلته ټایمر ودرئ دلته خپله دغه سره علامه ورکوي نښان ورکوي یعنې دا مطلب چې دا شاګرد هېڅ غلطي ونه کړه او دا څنګه شو ټولې کلمې ولوستلی شوی سپوز داسې یو شاګرد تاسو په کوم سن کې پیدا کړه چې دومره لایقه و البته موږ تاسو باید دغه ډیټا کلیکشن په سمه صحیح طریقه باندې وکړو ځکه چې ټایم ډېر یو مهم شی دی او موږ بیا د دونه کومه ډیټا غلطه وي موږ تاسو ته غلطه په نظر راشي د ټایم د لحاظه موږ هغه څنګه وپېژنو او هغه بیا وباسو کله چې دا برخه هم تکمیل شوه د روان لوستلو برخه بیا څو نیکست کلیک کوو
بیا څلورمه برخه راځي. څلورمه برخه چې دا د هغونه د وصل نه مفهوم اخیستل دي. دو مطلب څه دی؟ لکه کیسه شاګرد ولوسته، بیا دلته څو پوښتنې دي، هغه پوښتنې به شاګرد ځوابوي. د دو مفهوم دا دی چې شاګرد د دو کیسې نه څومره اخذ کړی دی. یعنی تاسو ته باید هغه سم او دقیق ځواب په لاسو ثانیو کې درکړو. که چېرته مثلا په لاسو ثانیو کې د ځواب ونه ویلو، تاسو به بل سوال څنګه کوئ؟ مطرح کړئ. د مثال په ډول چا پټی درلود، مثلا دا یو سوال دی. که شاګرد دلته متوجه وي او هغه ښه روان لوستل کړی شي، تاسو ته وایي چې مثلا شمس، تاسو به وایئ چې ښه سمه ده. بس بل سوال ځنې کوئ. شاولي ورته څه راوړل؟ شاګرد مثلا ووایي چې شاولي ورته بوټ راوړل، یعنې غلط یې ووایي. یا د مثال په ډول، یعنې دا سوال دی غلط ووایي. دریم سوال ته څو؟ د باغ بوټي څنګه وو؟ مثلا لس ثانیې ووتې، د باغ بوټي څنګه وو؟ مثلا ځواب یعنی نه یوازې په لس ثانیې کې د ځواب څنګه کو ورنه کړی شوی، نه صحیح ووایي نه غلط، تاسو به جواب نه ورکوي، ټیک مارک کوئ. ګلان ولې په خاورو خړ شول؟ مثلا دا به چې سخت باد صحیح ووایي. شمس ښاپیرۍ ته څه وویل؟ پر ګلانو به ښه، دا به درته ووایي چې شمس ښاپیرۍ ته وویل چې پر ګلانو به اوبه وشیند. ښه، بیخي صحیح ده. یا که مثلا د غلطه ووایي، تاسو به غلط ټیک مارک کوئ، او که صحیح ووایي څنګه دی، تاسو به سمه ټیک مارک کوئ. او که ځواب نه ورکوو په لس ثانیې کې، تاسو به جواب نه ورکوئ، ټیک مارک کوئ. په هر صورت باندې دلته د تاسو دپاره هم سوال شته او هم د هغه ځواب شته. شاګرد ته ځواب نه ښکاري، نو تاسو به صحیح ځواب په کومه سټوري کې چې موږ دلته اچولې ده، د هغه دلته ټول د مثال په ډول ځوابونه یې شته دي. کله چې تاسو د مفهوم اخیستلو برخه پای ته ورسوله، نو تاسو به نیکسټ کلیک کوئ. بیا به تاسو ښوونکي ته دغه نظر ووایئ. که چېرته مثلا تاسو مثلا روان لوستل شاګرد سم ونه شي کوي، یو نظر به درکوي. که شاګرد سم روان لوستل وکړي د څو برخې چې دي، دا سمې صحیح ډکې کولی شي، نو بیا به تاسو ته بل نظر وي. یعنې مطلب اوس د ښوونکي لپاره نظر، دا نظر به تاسو د ښوونکي سره مثلا په یوه ګوښه ځای کې به ودروئ، دغه نظر به ورته ولولئ. ستاسو د زده کوونکي د ارزونې په جریان کې دوی وتوانید چې ډېرې کلمې په سمه توګه ولولي او جملې په روان ډول ولولي، او داسې ښکاري چې دوی په روان لوستلو کې په ښه سطحه کې دي. علمي څېړنې ښایي که چیرې زده کوونکی په روان ډول ولولي، نو کولی شي چې متن څخه بشپړ ډول مفهوم واخلي. داسې ښکاري چې تاسو ګامونه په سمه توګه لکه چې د CR ښوونکي لارښود کې تشریح شوي تعقیب کړي. خپل ښه کار ته مو دوام ورکړئ. یعنې یوه تشویقي بڼه یې ودرلوده، ځکه چې په روان لوستلو برخه کې د کومې برخې چې وي موږ تاسو ډکې کې شاګرد ډېر ښه مثلا وځلېده. چې کله هم دا نظر ورته ووایئ، تاسو به بیا نیکسټ لاړ شئ. نیکسټ چې تاسو ولاړئ، دا وینډو به تاسو ته ښکاره شي. تاسو به کله چې دا فورم د شاګرد څخه ختم کړئ، د اوسه عکاسي وکړئ. صحیح ده؟ یعنی عکاسي فورم چې په کوبو په سافټویر کې موجود دی. ښه، اوس به په هر صورت باندې په بله موضوع ده. دا وینډو چې تاسو ته ښکاره شو، تاسو په کې سبمیټ په کلیک کوئ. سبمیټ چې تاسو کلیک کوئ، د تاسو فورم نور څنګه کار ډک شو. دغه درې پاس ټکي چې تاسو وینئ، په دې باندې کلیک وکړئ او لاګ آوټ بشئ. چې کله لاګ آوټ شئ، نو تاسو فورم څنګه کو تکمیل شو.